سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به د انارو د میوې سوري کوونکي چینجي په کنټرول او منجمنټ باندې خبرې کوو. نو هیله لرو چې د خوښې وړ مو وګرځي. نو که تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مو یې سبسکرایب کړئ، نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او د بیل نشان کېکاږئ. د انارو د میوې سوری کوونکی چینجی د لیپوډپټیرا د آرډر ډیر ډولونه د نړۍ ډیر مهم کرنیز آفتونه دي او ډیر اقتصادي تاوانونه رسوي. تر اوسه پورې کابو 1,14,000 ډولونه یې پیژندل شوي دي چې په 20 کورنیو تقسیم شوي دي. د انارو د میوې سوری کوونکی چینجی هم د لیپوډپټیرا په آرډر او د لایکانیډیا کورنۍ پورې اړه لري. الومینیوم یې ورچولا ایسوکریټس دی. دا تاسو یې کتلی شئ، دا تصویرانې دا شوپرک دی چې دا په انارو حمله کوي او خرابوي. راځو لایف سایکل ته مکمل استحاله لري. کله چې بالغه حشره په ساقې پاڼې او د ګلانو د غوټیو د پاسه هګۍ واچوي نو د هګۍ پټه دوره د 2 تر 10 ورځې وخت نیسي. د لاروا مرحله یې د 18 تر 40 ورځې نیسي او پیوپا یې خپله مرحله په افت اخته شوي او خرابو میوو کې تیروي چې د 2 تر 4 ورځې وخت نیسي، چې ټول د ژوند دوران یې د 1 یا 2 میاشتو کې سرته رسیږي. د زیان څرنګوالی ډمیج بالغ حشره خړ رنګ لري او د ثور یا غویي میاشتې پر 10مه نیټه په فعالیت شروع کوي. د ګلانو او میوو په څوکو د پاسه هګۍ اچوي. لارواوې د انارو په میوو کې سوري کوي او داخل ته ننوځي. په اخته میوو باندې سوري موجود وي چې بکتریاوې او فنګسونه په اسانۍ سره کولی شي نوموړې میوه اخته کړي. د انارو سوری کوونکي چینجي د 40 تر 80% حاصلات څنګه کوي؟ د منځه وړي او زیانمنوي. نو دا هغه د زیان حالت دی، تاسو کتلی شئ د تصویرانو کې. کنټرول یا منیجمنټ ته راځو. اول یې میخانیکي کنټرول ته راځو. په ژمي کې افت ځپلې میوې راټولې کړئ او له منځه یې یوسئ. په منظمه توګه د ونو ښاخونه پرې کړئ، یعنې شاخبري په منظمه توګه وکړئ. بیکاره بوټي له منځه یوسئ. د انارو په نموي فصل کې تر ونو لاندې او پر ځمکه باندې لوېدلې میوې راټولې کړئ. غورځېدلې او اخته میوې د باغ څخه لرې کړئ. هغه پاتې شونې چې په باغ کې پاتې شوي هغه د منځه یوسئ. باګینګ دی، د کاغذي کڅوړو ګټه واخلئ. انارو ته یو کاغذي کڅوړه اغوستل کېږي چې افتونه څخه مخنیوی کوي. دغسې کاغذي کڅوړه انارو ته اچول کېږي چې د دغې افت څخه ژغورل کېږي. په دویمه دغه کټګورۍ کې راځو بیولوژیکي کنټرول ته. د انارو د میوې سوری کوونکي چینجي بیولوژیکي کنټرول لپاره د ټریکوګراما انواعو څخه ګټه اخیستل کېږي چې د ورچولا ایسوکریټس هګۍ د له منځه وړي. دغه مایکروګراما د ټریکوګراما کورنۍ مچ دی چې دا د دې هګۍ له منځه وړي. راځو کیمیاوي کنټرول ته. په ځوانو میوو باندې د مونوکروټوفوس 650 ملي لیټره په 500 ملي لیټره اوبو کې حل شي او په 1 هکتار کرونده باندې وشیندل شي. کله چې 2% انار په افت اخته شوي وي نو ایمامکټین بنزویټ وکاروئ. د یو جریب لپاره 200 سي سي ایمامکټین بنزویټ په 100 لیټره اوبو کې حل کړل شي او سپری شي. نو دغه نور مروجې دوايانې شته چې په مارکیټ کې پیدا کېږي، لاندې موږ یادونه کړې ده. نو دا وه د انارو د میوې د سوري کوونکي چینجي په باره کې یوه لنډه ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د ملګرو سره یې شریکه کړئ.